سلامونه او نیکې هیلې ګلونه دوستان، الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. شریف الله صاحب یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د 10م ټولګي ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین 11 سوال د دوستانو. 11 سوال په دې شکل دی دوستانو: که چیرې د پی ایکس پولینوم راکړی دی، دا د پی ایکس پولینوم په دې پولینوم ویشو. که چیرې باقي مانده صفر شي، د ا او بي قیمتونه زموږ نه غوښتي، یعنې د ا بي قیمتونه په لاس راوړئ. په هغه صورت کې که چیرې دا پولینوم په دې پولینوم وویشو او باقي مانده صفر شي. راځو د تقسیم عملیه اجرا کوو دوستانو. x په توان د 4 جمع شپږ x مکعب منفي 20 x مربع مثبت bx مثبت c تقسیم د پر x مربع منفي 3x مثبت 2. دوستانو راځو تقسیموو یې. که چیرې x په توان د 4 په x مربع وویشو، x مربع ورسیږي دوستانو. x مربع ضرب د x مربع x په توان د 4 کېږي دوستانو. مثبت منفي کې منفي x مربع یو په 3 کې 3 د دې ضریب یو د یو په 3 کې 3 x مربع ضرب د x مکعب کېږي دوستانو. مثبت په مثبت کې مثبت 2 په خپله x مربع هم په خپله دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو. علامې تغییر کوو. x په توان د 4 او منفي x په توان د 4 د یو د بل سره خلاصیږي. شپږ x مکعب جمع 3x مکعب 9x مکعب کېږي دوستانو. منفي 20x مربع منفي 2x مربع منفي 22x مربع کېږي دوستانو. او مثبت bx په خپله راکوزوو جمع ورسره همدارنګه c. راځو بیا یې تقسیموو دوستانو. نه x مکعب چې په x مربع تقسیم کړو دوستانو، مثبت نه x ورسیږي. مثبت نه x مثبت نه په یوه کې مثبت نه کېږي دوستانو. x ضرب د x مربع x مکعب کېږي. مثبت منفي کې منفي 9 په 3 کې 22 کېږي دوستانو. x په x کې x مربع مثبت مثبت کې مثبت 9 په 2 کې 18x دوستانو. راځو علامې تغیروو. د دې علامه مثبته منفي، د دې منفي ده مثبت، د دې مثبته منفي دوستانو. نه x مربع منفي نه x مکعب منفي نه x مکعب دا یو د بل سره خلاصیږي. دلته 22x او منفي 22x دا 15x پاتې کېږي دوستانو. دلته دوستانو دلته نه ضرب د 23x ضرب د x مربع کېږي. دا x مربع دی دوستانو. 15x مربع bx او منفي 18x دوستانو په دې شکل کېږي. b منفي 18x په دې شکل جمع ورسره c هم په خپله دوستانو. 15x مربع که چیرې په x مربع وویشو، مثبت 15 ورسیږي. مثبت 15 ضرب د x مربع 15x مربع کېږي دوستانو. مثبت په منفي کې منفي 15 15 په 3 کې 15x په خپله او 15 په 2 کې 10 کېږي دوستانو. جمع 10 دوستانو. علامو ته تغییر ورکوو. دا علامه مثبت منفي دا منفي ده مثبت کوو یې. ډېر وبښئ دوستانو. دا منفي ده مثبت کوو یې او دا همچنان مثبته منفي کوو یې دوستانو. ښه راځو منفي 15 مثبت 15x مربع د منفي 15x مربع سره خلاصیږي. دلته پاتې کېږي مثبت 15x او جمع ورسره b منفي 18 ضرب د x دوستانو. دا چې یو د بل سره جمع کوو b منفي 18 جمع 15x کېږي. په دې شکل کېږي 15 منفي 3 ضرب د x په دې شکل کېږي. دلته ثابت عددونه دي. ثابت عددونه هم جمع ورسره د c قیمت په خپله او منفي 10 هم په خپله دوستانو. نو دا ثابت قیمت شو او دا دې سره x ده دوستانو. موږ نه د a b قیمتونه غوښتي.
موږ وایو په دې موږ ته ویلي د بي قیمتونه په هغه صورت کې پیدا کړئ چې باقی مانده صفر وي دوستانو. خیر راځو باقی مانده صفر ده، خیر دا مساوي کېږي په صفر دوستانو. دلته په باقی مانده کې که تاسو فکر وکړئ دوه دانې حدونه دي، یو حد دا دی او یو حد دا دی. د دې لپاره چې دا صفر شي، د دې لپاره چې دا صفر شي نو دا ضریب هم باید صفر وي او دا ضریب هم باید صفر وي. نو راځو دوستانو لومړی بي منفي 3 مساوي کېږي په صفر، بي منفي 3 مساوي کېږي په صفر. دا که چیرې صفر شي اکس هم صفر کوي او دا خو هم صفر ده. سی منفي لاس مساوي کېږي په صفر. دوستانو بي منفي 3 درې د مساواتو دې خوا راوړو، دلته پاتې کېږي خالي بي مساوي کېږي په مثبت 3 کېږي دوستانو، دا د بي قیمت ده. او سی همدارنګه منفي لاس د مساواتو دې خوا راوړو، سی مساوي کېږي په مثبت لاس دوستانو، دا هم د سی قیمت دی دوستانو. که چیرې دلته د ای بي په ځای د بي او سی په ځای دا قیمتونه وضع کړو، نو که چیرې دا پولینوم وروسته له هغې نه په دې پولینوم وویشو باقي مانده یې صفر کېږي. دولسم مثال ده. دولسم مثال دوستانو د موږ نه د ام قیمت غوښتی دی. د ام قیمت په دې صورت کې که چیرې دا پولینوم په دې باندې تقسیم شي او باقي مانده صفر شي، په دې صورت کې د اکس قیمت په لاس راوړئ. نو راځو تقسیموو یې دوستانو او د اکس قیمت په لاس راوړو په دې شکل. دوستانو د تقسیم عملیه اجرا کوو. 2x مکعب مثبت 15x مربع منفي mx مثبت 4 تقسیم ده پر x مربع مثبت 2x منفي 1. دوستانو که متوجه 2x مکعب چې په x مربع وویشو دوستانو 2x رسیږي. 2 د دې ضریب دوستانو دلته خو موږ تاسو پوهېږو چې علامه د علامې سره ضرب وو، ضریب د ضریب سره ضرب وو او متحول یا مجهول د مجهول سره ضرب وو. نو علامې دواړې مثبت کېږي. د دې ضریب یو، د دې ضریب 2، د دې ضریب یو په 2 کې 2 کېږي دوستانو. x ضرب د x مربع x مکعب کېږي دوستانو، یو توان د دې ده او 2 توان د دې ده 3 کېږي. مثبت په مثبت کې مثبت، 2 په 2 کې 4، x په x کې x مربع مثبت منفي کې منفي 2x ضرب د یو 2x کېږي دوستانو. راځو علامې تغییروو دوستانو. 2x مکعب منفي 2x مکعب یو د بل سره خلاصېږي دوستانو. مثبت 15x مربع منفي 4x مربع خالي x مربع پاتې کېږي دوستانو، یعنې د 15x مربع نه چې 4x مربع لاړ شي 1x مربع پاتې کېږي. mx منفي mx او مثبت 2x دا په دې شکل کېږي دوستانو، جمع 2 منفي m ضرب د x. x مشترک نیسو د دلته د m د x ضریب منفي m ده او دلته د x ضریب مثبت 2 ده. په همدې شکل مثبت 4 په خپله لات راکوزوو دوستانو. راځو بیا تقسیموو x مربع تقسیم په x دوستانو یو ورسیږي. یو په x مربع کې x مربع مثبت په مثبت کې مثبت 2 په x کې 2x دوستانو 2x او مثبت منفي کې منفي یو په یوه کې یو. دوستانو راځو علامو ته تغییر ورکوو. دا علامه مثبت منفي، دا مثبت منفي، دا منفي مثبت. دوستانو x مربع د منفي x مربع سره خلاصېږي. دلته د x ضریب 2 منفي m او دلته د x ضریب 2 دی. دا چې یو د بل سره دا منفي دی، دا مثبت دی، دا چې هغه کو یو د بل سره ساده کو په دې شکل کې دوستانو 2 منفي m او منفي 2 دوستانو په دې شکل دی. دې علامه منفي ده. مثبت 2 او منفي 2 دا یو د بل سره خلاصېږي، خالي پاتې کېږي mx. جمع ورسره دوستانو دلته مثبت 4 او مثبت 1 مساوي کېږي په 15 جمع ورسره 15 دوستانو. موږ نه د ام قیمت غوښتی دی. د ام قیمت یې په دې شکل غوښتی دی، وایي که چیرې دا پولینوم په دې باندې تقسیم کړو د باقي مانده صفر شي. اوس خو باقي مانده صفر نه شوه، خو همدغه باقي مانده د دې لپاره چې باقي مانده مساوي په صفر شي، دا مساوي په صفر وضع کوو دوستانو. مساوي په صفر 15 د مساواتو دې خوا اړوو دوستانو.
منفي ام ضرب د x مساوي کیږي په منفي 15 دوستانو. ښه علامه د دې منفي ده، د دې منفي ده که په د مساواتو دواړه طرفونه په منفي یو کې ضرب کړو دوستانو نو دا مثبت کیږي او دا مثبت کیږي. دې په خاطر په منفي یو کې ضربوو چې فقط علامه مثبت شي دوستانو. نو په منفي یو کې ضربوو علامه مثبت کیږي دوستانو. د دې په خاطر چې موږ د ام قیمت راوړو دلته بعد x د بین یوسو دوستانو. چې x د بین یوسو د مساواتو دواړه طرفونه به په x وویشو چې دا x د دې سره خلاص شي او خالي هم پاتې شي. ښایي د مساواتو دواړه خواوې په x وویشلې، x د x سره خلاص شو، دلته د مساواتو دا خوا پاتې دي 15 تقسیم دی پر x، همدغه د x قیمت دوستانو. 14 سوال دی دوستانو. د کا قیمت را کړی دی او د ال قیمت را کړی دی. د کا ضرب بی جمع ال ضرب ا قیمت د موږ نه وخت دی. راځي دوستانو قیمتونه پیدا کوو. ښایي دلته کا داخل کا قیمت دی، دا د کا قیمت په بی کې ضربوو دوستانو. ښایي چې دا په بی کې ضرب کو بی ضرب د 3 ا بی کېږي دوستانو. د کا ضرب بی قیمت پیدا کوم 3 ا بی کېږي ضرب د x منفي یو کل مربع په خپله ده دوستانو. b ضرب د منفي بی کېږي ضرب د x منفي یو په خپله. b ضرب د منفي 4 منفي 4 بی کېږي دوستانو. د ال قیمت پیدا کوو دوستانو. د ال قیمت یعنی د ال په قیمت کې a ضربوو، a ضرب د ال. ښه راځي کې ضربوو a ضرب د 14 ا کېږي دوستانو. 14 ا مثبت a ضرب د b a ضرب د b کېږي دوستانو ضرب د x منفي یو په خپله مثبت منفي کې منفي 3 b ضرب د 3 a b کېږي دوستانو ضرب د x منفي یو کل مربع په خپله دوستانو. راځو دا دواړه یو د بل سره جمع کوو. کا ضرب د b جمع ال ضرب د راځو ساده جمع کوو دوستانو. دلته که فکر وکړئ منفي 3 a b ضرب د x منفي یو کل مربع او دلته مثبت همدغه عدد دی مثبت 3 b ضرب د x منفي یو کل مربع. دا یو د بل سره خلاصېږي دوستانو. منفي a b ضرب د x منفي یو او مثبت a b ضرب د x منفي یو دا یو د بل سره خلاصېږي. ښایي کا ضرب د b جمع ال ضرب د a مساوي کېږي په دلته پاتې دي منفي 4 b او دلته پاتې دي جمع ورسره 14 a. همدغه جواب ده دوستانو. دوستانو 14 مثال ده. 14 مثال کې چیرې x جمع y جمع z مساوي کېږي په یو وي دوستانو او x y y z او x مساوي په شل وي نو د x مکعب جمع y مکعب جمع z مکعب منفي 3x y z قیمت په لاس راوړئ دوستانو. راځو ډېر ساده دی دوستانو. که چیرې موږ x جمع y جمع z کل مربع ته انکشاف ورکړو دوستانو. د دې انکشاف په دې شکل ده x مربع جمع y مربع جمع z مربع جمع 2 ضرب د x y y جمع y او z جمع ورسره x او z دوستانو. راځو دلته ښه د دې x جمع y جمع z قیمت څلور دوستانو. قیمت یو ده یو مربع هماغه یو کېږي دوستانو جمع مساوي کېږي په x مربع جمع y مربع جمع z مربع جمع ورسره 2 په خپله دوستانو د x y او z او z او x قیمت هم لري دوستانو. قیمت شل ده 2 ضرب د شل دوستانو په دې شکل 2 ضرب د شل دوستانو څلوېښت کېږي مثبت څلوېښت مثبت څلوېښت چې د مساواتو دې خوا راوړو منفي څلوېښت کېږي منفي څلوېښت جمع یو منفي 9 کېږي دوستانو. ښایي x مربع جمع y مربع جمع z مربع مساوي شو په منفي 9 دوستانو. دا باید په یاد ولرو. نو راځو اوس دوستانو که چیرې د دې قیمت موږ د تجزیې نه راواخلو x مکعب جمع y مکعب جمع z مکعب منفي 3x y z مساوي کېږي په x مربع جمع y مربع جمع z مربع منفي x y
وای او زید او زید او ایکس دوستانو. البته د جمع په حالت کې دي دوستانو په دې شکل. ښه راځي دوستانو اوس د دې کې ما د دې موږ نه اصل کې دلته غوښتی دی. ښه راځو همدغه شی مساوي کېږي دوستانو د ایکس مربع جمع وای مربع جمع زید مربع کې مات لرو منفي 9 دوستانو منفي 9 او منفي د ایکس وای جمع وای زید جمع زید او ایکس قیمت هم لري دوستانو 9 منفي 0 دا مساوي کېږي په منفي 9 دوستانو همدغه قیمت منفي 9 ایکس مربع ایکس مکعب جمع وای مکعب جمع زید مکعب منفي ایکس وای زید مساوي کېږي په منفي 9. راځو دوستانو 15 مثال ده د ایکس جمع وای قیمت راکړی د ایکس ضرب وای قیمت راکړی د ایکس مکعب جمع وای مکعب قیمت یې غوښتی دی دوستانو. راځو ښایي په دې شکل پیدا کوو دوستانو ایکس جمع وای مربع تک انکشاف ورکړو په دې شکل کېږي ایکس مربع جمع وای مربع جمع 2 ایکس وای انکشاف په دې شکل دی دوستانو. نو راځو په دې کې د ایکس جمع وای قیمت موږ لرو 6 ده دوستانو 6 مربع مساوي کېږي په ښه د دې قیمت نه لرو د ایکس وای قیمت لرو دوستانو د ایکس ضرب وای قیمت لرو 8 ده مساوي کېږي ایکس مربع جمع وای مربع جمع 2 ضرب دی د ایکس وای قیمت 8 ده دوستانو 2 ضرب 8 دوستانو 6 ښه 2 ضرب 8 د مساوات د خوا راړو د خوا د یو خوا د مساوات پات کېږي خالي ایکس مربع جمع وای مربع مساوي کېږي 2 پاتو کې 14 کېږي 14 چې د مساوات د خوا راوړو منفي 14 کېږي دوستانو منفي 14 دلته 6 چې مربع کو 6 ډیر کېږي 6 منفي 14 پاتې کېږي 0 دوستانو 0 ښه د ایکس مربع جمع وای مربع قیمت هم 0 شو دوستانو. دوستان راځو که چیرې د ایکس مکعب او جمع وای مکعب ته انکشاف ورکړو دوستانو په دې شکل کېږي یو قوس یې ایکس مثبت وای کېږي بل قوس یې ایکس مربع جمع وای مربع منفي ایکس وای کېږي دوستانو. راځو اوس د دې څخه ګټه اخلو دوستانو. راځو ښایي دا مساوي شو په دې قیمت هم دا شی په لاس راوړو ایکس مکعب جمع وای مکعب مساوي کېږي د ایکس جمع وای قیمت لري دوستانو 6 ده ضرب دی د ایکس مربع جمع وای مربع قیمت لري دوستانو 0 ده ضرب دی 0 منفي د ایکس وای قیمت لري دوستانو 8 ده ښه دوستانو د 0 نه 4 لاړ شي پاتې به شي 12 6 ضرب 12 پاتې کېږي دوستانو د قیمت هم 6 په 12 کې 2 اویا کېږي دوستانو. نه ښایي د ایکس مربع د ایکس مکعب جمع وای مکعب قیمت شو 2 اویا دوستانو همدغه یې قیمت ده دوستانو. 14 سوال ده دوستانو 14 سوال په دې شکل ده وایي د ایکس په کوم قیمت د پی پولینوم په دې د تقسیم قابلیت لري دوستان. راځو ګوري چې په کوم قیمت د ایکس د پی پولینوم په دې باندې په 3x مربع منفي یو د تقسیم وړ دي. راځو ښایي د تقسیم عملیه اجرا کوو دوستانو 12x په توان د څلورم جمع 3x مکعب منفي 14x مربع جمع x مثبت 15 تقسیم دی پر 3x مربع منفي یو دوستانو. راځو د تقسیم عملیه اجرا کوو 12x په توان د څلور په 3x مربع تقسیم کړو دوستانو 12 چې په 3 تقسیم کړو څلور وراسي x په توان څلور تقسیم په x مربع x مربع وراسیږي دوستانو. ښه راځو څلور په 3 کې 12 دوستانو x مربع په x مربع کې x په توان د څلور مثبت منفي کې منفي څلور په یو کې څلور x مربع په خپله دوستانو. راځو علامو ته تغییر ورکوو دوستانو دا د دې سره خلاصیږي دلته 3x مربع او مثبت 4x مربع 9x مربع کېږي دوستانو منفي 14x مکعب دي دوستانو ډېر وبښئ. ښه په دې شکل دا ورسره نیول کېږي دا مکعب دي دا مربع. ښه دې علامه مثبت شوه دوستانو. په صورت کې 3x مکعب په خپله نیسو ولې ځکه دلته x مکعب نشته چې ورسره ونیسو. ښه په صورت کې منفي 14x مکعب او په مخرج کې
مثبت 4x مربع دا چې یو د بل سره ساده کړو منفي 9x مربع کېږي دوستانو. مثبت x په خپله راښکته کوو او سره د مثبت 5. راځئ دوستانو 3 تقسیم کړو مثبت 1 ورسیږي. x مکعب چې په x مربع تقسیم کړو x ورسیږي دوستانو خالی x ضرب یو په 3 کې 3 یو کولی لیکو فرق نه کوي دوستانو. x په 3x مربع کې 3x مکعب مثبت منفي کې منفي یو په x کې x. راځو علامات ته تغییر ورکوو دوستانو. په دې پاده کې x مربع شته په دې پاده کې x مربع نشته ښایي منفي 9x مربع په خپله راښکته کوو دوستانو. دلته مثبت x او مثبت x مثبت 2x کېږي دوستانو. نو مثبت 15 هم په خپله درته راښکته کوو. ښه راځو منفي 9x مربع چې په 3x مربع وویشو دوستانو فقط مثبت 3 ورسیږي. مثبت 3 په 3 کې ښه منفي ده علامه یې منفي کېږي منفي 3 ورسیږي دوستانو. منفي 3 په 3 کې منفي نه کېږي دوستانو. x مربع په خپله مثبت منفي په منفي کې مثبت یو په 3 کې 3 دوستانو. علامو ته تغییر ورکوو. دلته 9x مربع د 9x مربع سره خلاصیږي باقي پاتې کېږي 2x دلته دي 2x او مثبت 15 او منفي 3 مثبت 2 کېږي دوستانو. د اوس د دې په خاطر چې دا پولینوم په دې باندې تقسیم وړ وي ښایي باقي مانده باید 0 وي دوستانو. دلته د موږ باقي مانده په دې شکل راووته 2x مثبت 15 ښایي دا باقي مانده د موږ حتما مساوي په 0 ده. 2x جمع 2 مساوي کېږي په 0 ښه 2 د مساوات د دې خوا راوړو 2x مساوي کېږي په منفي 2 کېږي دوستانو. 2x مساوي کېږي منفي 2 کېږي دوستانو. اطراف د مساوات په مثبت وویشو چې مثبت 2 سره خلاص شي دوستانو په دې شکل. دلته پاتې کېږي خالي x مساوي کېږي په منفي 2 تقسیم په 2 منفي 1 کېږي دوستانو. نو که چیرې په دې پولینوم کې د x قیمت منفي 1 شي نو دا پولینوم په دې باندې د تقسیم وړ دی دوستانو. اتلسم مثال ده دوستانو. اتلسم مثال دا وایي د پی قیمت یې له موږ نه غوښتی دی. د پی قیمت په داسې شرط غوښتی دی وایي چې د پی قیمت د پی په کوم قیمت سره دا پولینوم په دې پوره د تقسیم وړ دی. نو راځو دوستانو دا د تقسیم په طریقه حمل کولی شو او د پی ای په طریقه حمل کولی شو د فاکتور د قضیې ته ورته. نو راځو دوستانو که چیرې دا پولینوم په دې باندې پوره تقسیم شي په دې معنا چې باقي مانده 0 ده. ښایي چې باقي مانده 0 ده په دې معنا چې د پولینوم قیمت 0 ده. نظر همدغه عدد ته. ښه راځو دوستانو x منفي 14 x منفي 14 مساوي په 0 وضع کوو. 14 مساوات د دې خوا راوړو x مساوي کېږي په مثبت 14 کېږي دوستانو. راځو ښایي پی ای پیدا کوو یعنې پی ای 14 پیدا کوو. دا مساوي کېږي د x په ځای هر ځای 14 وضع کوو دوستانو. 3 ضرب 14 مکعب منفي 1 ضرب 14 مربع منفي 9 ضرب 14 جمع ورسره پی. راځو دوستانو ساده کوو په دې شکل. راځو لیکو چې 3 ضرب د 14 چې مکعب کړو دوستانو 14 چې مکعب کړو 2190 کېږي دوستانو. 2190 کېږي منفي 1 ضرب د 14 چې مربع کړو 190 کېږي دوستانو. 190 منفي 9 ضرب 14 جمع ورسره پی دوستانو. د دې قیمت باید مساوي په 0 شي دوستانو. آخر چې قیمت راباسو نو راځو دوستانو په دې ښه نورې ساده کوو دوستانو. ښه 3 ضرب 2190 3 په 9 کې 21 کېږي دوستانو. 3 په 9 کې 22 کېږي 2 محصل درلودل 29 کېږي. 3 په 1 کې 2 3 په 1 کې 3 2 محصل درلودل 15 3 په 2 کې 6 منفي 9 په 190 کې 1183 کېږي دوستانو. 1183 کېږي انشاءالله منفي
نه په 14 کې 117 کېږي دوستانو، جمع ورسره پی. ښه دوستانو دا مساوي کېږي په 6591 منفي ته 1183 منفي 1183 منفي 117 منفي 1400 کېږي دوستانو او جمع ورسره پی. ښه دوستانو د 6591 نه چې 1400 کم شي مساوي کېږي پر 5291 جمع پی دوستانو. نو دا باید مساوي د صفر سره شي دوستانو. د دې په خاطر چې موږ د پی قیمت په لاس راوړو 5291 باید د مساوات د خوا واړوو. خای پی مساوي کېږي منفي د علامه منفي کېږي 5291 دوستانو. همدغه جواب ده. اتلسم سوال ده دوستانو، وایي یو پولینیم راکړی دی، که چیرې د پولینیم په دې وویشل شي وایي تاسو بدون د دې نه چې د تقسیم عملیه اجرا کوي پوهېږئ چې د دې باقي مانده څو دي؟ هو پوهېږو دوستانو. د پولینیم د قیمت د قضیې څخه موږ پوهېږو، د پی ای څخه موږ پوهېږو چې د دې کولی شو د دې باقي مانده په لاس راوړو. په دې شکل 2x جمع 1 مساوي 0 وضع کوو دوستانو. 2x مساوي کېږي منفي 1 د مساوات اخوا راوړو. ښه اطراف په 2 ویشو دوستانو چې دلته خالي د x قیمت پاتې شي، دلته د مساوات د اخوا پاتې کېږي. x مساوي کېږي منفي 1 تقسیم پر 2 دوستانو. راځو د x قیمت په پولینیم کې وضع کوو. د پولینیم باقي مانده موږ ته په لاس راکوي. پی ای یا پی منفي 1 په 2 دوستانو مساوي کېږي 2 ضرب د منفي 1 په 2 کل مکعب. دا منفي 1 په 2 دی دوستانو. 2 ضرب د منفي 1 په 2 منفي 1 په 2 کل مربع جمع 3 ضرب د منفي 1 په 2 دوستانو منفي 1 دوستانو. منفي 1 په 2 چې مکعب کو منفي 1 په 8 کېږي دوستانو. ښه منفي 1 په 8 کېږي، په 2 کې باید ضرب هم کو. 2 ضرب منفي 1 په 2 کل مکعب. ښه نو منفي دوستانو منفي 1 تقسیم په 2 چې مربع کو 1 تقسیم پر 4 کېږي دوستانو. مثبت 3 چې په دې کې ضرب کو علامه منفي کېږي دوستانو. دې مثبت دې منفي ته منفي ضرب مثبت منفي کېږي. 3 تقسیم په 2 کېږي دوستانو. منفي ځنې 1 په خپله دغه دوستانو. دا چې په دې کې ضرب کو 2 ضرب د 1 په 8 منفي 1 تقسیم پر 4 کېږي. منفي 1 تقسیم پر 4 منفي 3 تقسیم پر 2 منفي 1 دوستانو. راځو یو مشترک مخرج ورته نیسو 4 دوستانو. ښه دلته کېږي دلته چې مشترک مخرج ونیسو دا کېږي په صورت کې منفي 1 دوستانو. دا هم کېږي منفي 1 دا هم کېږي 4 په 2 په 3 کې منفي 6 دوستانو. او دا هم 4 په 1 4 په 1 کې منفي 4 دوستانو مساوي کېږي منفي 1 منفي 1 منفي 2 منفي 2 منفي 6 منفي 8 منفي 8 منفي 4 منفي 12 دوستانو. منفي 12 تقسیم پر 4 مساوي کېږي منفي 3 دوستانو. د دې که چیرې دا پولینیم په دې باندې وویشو باقي مانده یې منفي 3 دی دوستانو. همدغه جواب ده.